بعرض معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. या मादे चलते सैक्रामेंटो की तो का पड़े सबा मंगो इंशाल्लाह तो लड़ाई कराती है सोलह बस तीन मामलदार का सब कले रे कुमायत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعرض معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ذلك الكتاب دغه کتاب دی صحیح لکه مونږه ذالک الفتا دا ځوان دی سو دا ځوان دی معنا ده کې کوالټیز دي نو ذالک الکتاب یو معنا ده او دویمه ذالک الکتاب سورہ فاتحه سره ربط ده چې تل مونږه الله تعالی نه غوښتو چې اهدنا الصراط المستقیم نه غلار را برابر کی نه غلار نه الله تعالی وی ذالک الکتاب تنه غلار غواړي دغه کتاب نه غلار لیکن حدیث تفسیر نقل کرو لا ریب فیہ نشتر شک پدے کے نو دے قرآن کی شک نشتا اگرچہ شک کون کی خپارس کی شک کئی گرن بینت بروز شب پر چشم آفتاب را چگونا ہاں شاپیرک کدورزی د نور د وجود نه انکار کئی دیکھ د نور نقصان خو نشتا ہاں دا خداغو کم بختے دے دا داغا نابینائی دا نو قرآن کی سا شک نشتا اگرچہ خلق پا کی شک ان کی بلا ڈیو دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ دیکھا چون پا دغا صورت کی پا آیت نمبر نا آیت نمبر 23 کرا روان دی تو گور آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَيْتَا سُپشَكَّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا داغ قرآن بارکی چې مونږ نازل کړی دی په بنده خپل باندې نو دلته الله تعالی وایي که تاسو په شک کې نو دې معنا ده چې شک کوونکی وو غلطه نو البته قرآن کې شک نشته شک کوونکی دی نو واپس خپل سبق لا ریب فی نشتر شک دے کے هدى للمتقين دا هدایت دے دا متقیان دا پارا الذین آغا متقیان یؤمنون بالغیب چی اغی ایمان ساتے پا غیب باندے نداو دا متقیانو کوالٹیز دی او متقی باب کی منگا ذکر کرو چی دا متقیانو دری مرتبی دی یو تقوی دا عوامو چی دا کفر و شرک نزان بچ کی یو تقوی دا خواصو چې د حرام او نزان بچ کی یو تقوا د اخص الخواص یا ایکسترا سپیشل پیپل چې هغه خلاف اولا او خلاف مروت کارونه کوي الذين كسان يؤمنون بالغيب چې ایمان ساتي غیب باندې او په ایمان کې غیب شرط دی ایمان کې غیب شرط دی یعنی معنا دا ده چې ایمان بساتي بغیر د علم او بغیر د پوهې نه هم په خبره باندې پوه خو خدای ویلی دا زما په ایمان دی پیغمبر ویلی دا زما په ایمان دی او خبره مو ذکر کړو چې ایمان او علم کې فرق دا دی چې ایمان لومبه راځي په زړه کې او بیا کې دماغ او علم راځي په دماغ کې زړه دا کله کوزيږي او کله نه کوزيږي الذين يؤمنون بالغيب یا کسان چې ایمان ساتي غیب باندې نو غیب الله تعالی د ذات په اعتبار باندې خو غیب دی منتخکاری نه اگر چې پارسه کې ظاهر دی اگر چې پارسه کې ظاهر دی خو ذات په اعتبار باندې خو غیب دی زمون کې ایمان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم مونږ ته په نسبت سره صحابه ته نه صحابه کو کته مونږ نه کته
مونږ ته په نسبت سره غیب دی، خو زمونږ کې ایمان دی. فرشتے غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. جنت او دوزخ غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. مرګ نه بعد بیا ژوند غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. الذين يؤمنون بالغيب کسان چې ایمان ساتي په غیب باندې، ويقيمون الصلاة قائمي منز. ایمان پسې متصل اللہ تعالیٰ دا عمل صالحہ ذکر کئی ہمیشہ دے ځای په عمل صالحہ کې متصلا ذکر کو د مانزه ذکر منز د عبادت په باب کې د ټولو نه اهم ترین عبادت دی. دا د امت په امیر او په غریب او په زنانه او نارینه ټولو باندې علی السویه فرض دی، په ټولو باندې علی السویه فرض دی. ويقيمون الصلاة قائمي منز. نو اللہ تعالیٰ قرآن کی چرت میں دی ویلی وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ ادا کئی منز گزاری منز خوشی چرت ذکر کئی نو دا اقامت کئی. دا اقامت لغوی مانا دا نیغول، دا اقامت لغوی مانا دا نیغول، یعنی منز ادا کئی ایغ نیغ منز ادا کئی پاہی کسی کو گوالے موگوالے نہیں. نو مانا دا دا چی فرائض و واجبات اپری دا دا سنت و دا مستحبات و امخیال ساتی دیتا با اقامت الصلاة کئی چې فرایض او واجبات سره سره د مانزه د سنتو او د مستحبات هم خیال ساتي. دا یو معنا شو. او دویمه معنا اقامت الصلاة اصلا اقامت کیږي د نماز با جماعت د پاره، نماز با جماعت د پاره اقامت کومه. ويقيمون الصلاة منز اقامت کوي. نو اقامت الکی چې جمع کیږي. نو دلالتن دا معلومه کړه چې منز کوي متقیان نو با جماعت کوي. متقیان خلک چې موږ با جماعت کوي. او د دې دلالتونو د وجه د بعضی وعیدونو د وجه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې منز با جماعت واجب دی، سنت نه دی. منز با جماعت واجب دی، د سنت نه بالا دی. ځکه چې وعید راغله یو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. د مسجد د گاونډي د پاره مز نشته مگر په مسجد کې. یعنی چې مسجد د اپروچ کې د گاونډي معنا دا نه چې دیوال ورته لګېدل دي، یعنی مسجد په څه کې دی؟ په اپروچ کې دی. نو چې مسجد اپروچ کې دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې لپاره د مز تصور نشته مگر الا چې د مسجد تراشي. او دین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه غواړم چې په خپل ځای څوک ودرو، په خپل ځای مسلمانې څوک ودروم، او بیا هغه خلک چې مسجد ته جماعت ته نه دي حاضر شوي د هغه په کور باندې اور واچوم او هغه اوسوم. خبره دین کړه اوس دومره سخت خبره چې پیغمبر کوي د کم کار لپاره، نو پته ولګي چې دا سنت نه ده. سنت باندې پیغمبر دومره سخت خبره نه کوي، په واجب باندې کوي. څه باندې کوي؟ په واجب باندې. په مسله باندې څوک درو موضوع کوم چې څوک نه راغلي جمعه ته چې هغه له کور باندې اور واچو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قائمي منز. او دا منز په عبادتو کې هغه عبادت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عماد الدین ویل دي. عماد الدین معنا عماد لکه انساني بدن کې د سپاینل کارډ څنګه دا بیک بون دیتا عماد وي. په دې باندې ټول بدن ولاړ دی. په دې باندې نو پته ولګی دا چې دین ولاړ دی په څه باندې؟ په منز باندې. دین ولاړ څه باندې؟ په منز باندې. یوا دویم پیغمبر علیہ السلام ورته علم الایمان ویل دي چې دا د ایمان سمبل دی. دا د ایمان سمبل دی، نشانی ده. مسلمان به څه باندې پیژني چې مونږ کوي نو موږ مسلمان دي. نو نو خبره خدای ته معلومه ده. او درېمه ده چې د قیامت په ورځ باندې ټولو نه اولین سوال چې کیږي هغه به د منځ کیږي. اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه الصلاه منځ. نو سپتاو لګیدا چې د منځ احتساب په درجه اول کې شروع شي نو کدی دا چا کریډټ لوز کړ نو بس د کریډټ لوز کړ دی بیا نو څه نه اکاونټ کې نه بیا نو خبرې بیا دا خدای لکه کریډټ کې لوز کنه هغه پاسه 400 کې نو بیا کریډټ نه جوړیږي په جوړیږي نعم. نو د دې وجه پیغمبر اسلام وی اول ما يحاسب به المرء الصلاه.
ومما رزقناهم ادا آغا مالنا چی منگا ورکڑی دوی تا ينفقونا دای خرچ گئی. نو خرچ دو قسم دے، یو دا چې په ځان باندې خرچ گئی دیتا وی تحدیث بالنعمت. سوئی ورطا تحدیث بالنعمت، د خدای د نعمت اظهار کول چې خدای سره کوم مهرباني کړی دا هغه پټاوه ما د بخل اظهار مکوه، ځان باندې ولګوا، بچو باندې ولګوا، خپور ځان لواله، موټر ځان لوا، اخلاقی کپڑے اچوا. صحیح شو، دې ته وایي انفاق په ځان باندې، تحدیث بالنعمت. قران کریم فرمایي واما بنعمت ربک فحدث، خدای دې سره کوم احسان کړی دی هغه ظاهر کا. یو صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراکه داس نستون شلیدل، داس نستون وای لستون شلیدل. پیغمبر اسلام ورته او ما تستطيع استا وس نشته، هغه لی من الذروع والزروع كذا وكذا، زما خو دومره مواشی دي، دومره می فصل له او داسې می تجارت ده او دومره می مال ده. پیغمبر اسلام ورته فرمایل فهل لا يرى عليك اثرها، د دې دومره نعمتونو اثر تاسو بدن باندې ونه ښکاری چې خدای دومره نعمتونه درکړي دي، نو باید ته باندې دغه اثر کارشي. ومما رزقناهم ينفقون، نو دې ته انفاق وي، په ځان لګول، په بچو لګول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي وی جزو څه خیرات کول غواړم، پیغمبر علیه السلام ورته ابدا بمن تعول، ابدا بمن تعول، تدا خیرات شروع کا په هغه چا باندې چې څوک تا په عیال کړي، یعنی د کورې شروع کا، څوک د کورې شروع کا. نو چې بچو له کم شي راړی د صدقې نه کوي، نو بچي به هم خوشاله، خدای به خوشاله. ابدا بمن تعول، شروع کا هغه چا باندې چې چاته عیالداری کوي. او دیم انفاق دی د الله په لار کې. نو د الله لار کې انفاق دو قسمه دی، یو چې لازم دی لکه زکات، صدقات واجبہ، هغه خامخا کوي، او د هغه مصارف معلوم دي چې ورکه به چاله. سوره توبه کې اته انواع د هغه ذکر دي. او دویم نفلی صدقات، نو نفلی صدقات د خدای مخلوق کې ارچاله ورکول شي، مسلمان لا، کافر لا، حیوان لا، پرنده لا، هر څه ورکول شي. نیت په کور سره د صدقې، پرنده دانه چې څه کوا صدقه ده، یو سپیټر وټای چې څه په کوا صدقه ده. صحیح شو. چا غیر مسلم نه غلطه د چوک کې ولاړ دي هغه ډالر ورکې څه شه ده صدقه ده، دا خدای مخلوق ته خبره زين کړل. خو په دې میز کې یو بل شی دی، د دې دوړ میز کې یو بل شی دی، هغه د فرض خو اجتماعي فرض دی، انفرادي نه. فرض عین خدای چې انفرادي فرض دی چې باندې واجب شي. په دې میز کې بل دغه ته فرض کفایه، هغه د مسلمانانو د جماعت فریضه ده چې دې کې به څوک خامخا ادا کوي، دې کې به څوک خامخا، لکه مسجد درول، یو کمیونټي لپاره مسجد درول دا د مسلمانانو اجتماعي فریضه ده. نکه بل فرض په یو کمیونټي کې دو څلور مسلمانانو مسجد بنا کړ، د نور غاړه فارغه شو، ثواب خو صرف د دغه کیږي چې دا چا بنا کړ، د نور څه شو ذمہ فارغ شو. او که چاوم دا ذمہ داری سرته ونه رسوله نو ټول د فرض کو تهکار دی، الله تعالی به سزا ورکړي. صحیح. یا لکه تجهیز او تکفین د مسلمان مړی، تجهیز او تکفین د مسلمان مړی دا فرض کفایه ده. څه شه ده؟ فرض کفایه ده. نو معنا چې په مسلمان کمیونټي کې یو سړی مړ شو، یو بنده مړ شو، هیڅوک ولی وارث نشته چې د تجهیز تکفین بندوبست وکړي، نو دا ذمہ داری ده چا ده؟ د امت ته. دا چا ذمہ داری ده؟ د امت ته. نو که په امت کې یو کس دو کسو داغه د تجهیز تکفین ذمہ داری په سر واغسته او تجهیز تکفین او نور غاړه فارغه شو، خو که چاوم دې طرف ته توجه ورنکړه نو ټول ګناګار دي د فریضه، ټول ګناګار دي د فریضه. بیا ورسره ضمن ولیکا چې د فرض کفایه لپاره د فرض عین مال نه استعمالېږي، یعنی زکات او صدقات واجبہ په دې کې نه استعمالېږي، دې لپاره به ایکسترا پیسې ورکړي، سبکه ایکسترا اضافي پیسې ورکړي، ځکه دا اجتماعي فریضه ده.
ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې مونږ ورکړې دوی ته دوی خرج کوي والذین آکسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما پا وحی باندې انزل الیک چې نازل شوی تا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی نازل شوی دا صرف قرآن نه نازل شوی سورۃ نازل شوی دا وحی نو وحی دو قسمه ده یو ته وی وحی جلی قرآن دی او بل ته وی وحی خفی حدیث او سنت د رسول پاک نو لکه د وحی جلی منکر چې کافر وي نو د وحی خفی منکر هم کافر وي د وحی جلی نه که چا انکار وکړي قرآن نه نو دی وسی کافر وي نو که د وحی خفی نه چا انکار وکړي دی هم کافر وي والذین کسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما انزل الیک پاغ وحی باندې چې نازل شوی رتا تا وما انزل من قبلک پاغ وحی باندې چې نازل شوی مخکستانا نو لکه د مسلمان د پاره چې ایمان لازم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی باندې دغه څه ورله ایمان لازم دی د سابقه انبیاء په وحی باندې هم نو یو سره د رسول پاک په وحی ایمان ساتي خدای عیسی علیہ السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي کله موسی علیہ السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي کله ابراهیم علیہ السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي دی وجه مونږه ایمان مفسر کوو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ټول باندې ایمان ساتو بیا دغه خبر دایو چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اچھی مار راڑی پا بالے چنابر شوید مخکستانا نوزدائی انوی چی وما ینزل من بعدک چستانا رستو بکم وحی نازلی گی تاسی انوی حالانکہ کہ رستو وحی نازلی دے نو دا غیب ہم ذکر کرو چی ایمان تقاضا دا چی مستقبل کے کم پیغمبر راضی و وحی پہ نازلی گی پا غیب ہم سکے ایمان بساتے ذکر دا وعدہ اللہ تعالیٰ طول انبیاء ناغستے ہوئے اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ټول انبیاء ته الله تعالی ویلو چې در پسې کوم پیغمبر را رواني داغه خبره بکې خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امت نه بدا تصدیق اخلي چې محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان وساتي نو ټول امتونو سره د محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان ساتل خبر ذهن کې رااله اوس امت محمدی ته خدای دا نه وای صلی الله علیه وسلم چې وما ينزل من بعد چې تانه بعد کوم وحی راځي نو پاره به ایمان ساتي ځکه چې د رسول پاک ته بعد د پیغمبر تصور نشته او د وحی تصور نشته دي ته وای مسله د ختم نبوت سوې ورته وبالآخرة خاص په آخرت باندې هم یوقنون دویت ساتي نو سورہ فاتحہ کی درې طبقے ذکر وی انعمت علیہم خالص مومنان غیر المغضوب علیہم خالص کافران وللضالین منافقان اوس دا الذین یؤمنون بالغیب تو هم یوقنون پورے دا شپږ کوالټیز الله تعالی ذکر کړل دا د انعمت علیہم د خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل د خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل او دا آیت نمبر 15 اولئک علی هدن دا نتیجه ده اولئک دا کسان علی هدن من ربهم دی په هدایت دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه اولئک دا کسان چې دا کوالټیز پکې دي علی هدن دی په هدایت باندې دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه نو دې دوه مسلې دي دا دواړه ولیکنه سره رحمت یو دا چې دا هدایت د الله تعالی ورکړه ده ک الله نو غواړي څوک هدایت ځان له پیدا کول نشي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بل الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې تاسو خو کی تور ته هدایت نشي ورکولای دا الله کا د چا هدایت ورکړي نو مې ربین کې دې ته اشاره ده چې هدایت خالص د الله ورکړي او دویم اولائک علی هدن دغه کسان علی دې ته وایي دغه ګور پاسه کېدل چې دې په هدایت باندې یعنی دې په هدایت سوار دي دې په هدایت
سوار دي په هدایت سوارې دل معنا دا ده چې هدایت د دوی طبيعت ثانیه ګرځیدل دي دا اولیک چې دا کوالیفیکیشن چا کوي نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدل او کوم شی چې طبيعت ثانیه وګرځي دا هغه په کولو کې څه بیا تکلیف نه دا تکلیف کو ترغیب پوری چې سو پورې دا شی طبيعت ثانیه نه ګرځیدل چې دې طبيعت ثانیه وګرځي نو بیا دا هغه په کولو کې څه تکلیف نه لکه ډرایوینګ دا حاجی عبدالغنی طبیعت ثانیه ګرځیدل دی نو دا په ډرایوینګ کې تکلیف پېښي نه بس هغه پر راګورې شکه خلص شوی دی کنه خلص شوی ټایپینګ دا ټایپستان چې وي ای ټایپینګ کوي نو دا هغه څه ګرځیدل طبیعت ثانیه لہذا هغه ته پدې کې تکلیف نشته بیان کول زما طبیعت ثانیه ګرځیدل دي لہذا ما تاسو کوی چې 15 غنټه بیان وکړم ما تاسو تکلیف پدې کې نشته الحمدلله دا طبیعت ثانیه راګورې شکه خلص شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائے چې دا کوالټیز چا کی نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدلې دا د هغه دال شوی لکه نیچرل ډیماند څه شي نیچرل ډیماند اولئک علی هدى من ربهم دا کسان په هدایت د جانب د پروردگار دوی نه و اولئک دا کسان هم المفلحون خاص دا کسان للمفلحون فلاح او کامیابی مندون کی ان الذين كفروا اس دا دو آیت دا بیان دے دا مغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تر عظیم پورے دا بیان دا چاہے دا المغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تاکہ سرا کسان چ کفر چ کافران شوی دے پاک کافران دی کافران شوی دی پاک کافر نو پوخ کافر آغی چې دې صرف د جهالت د وجنا د ضد او د عناد د وجه کافر وي د سره وجه کافر د ضد او د عناد د وجه دې په خبره پويږي منی نه په خبره باندې پويږي منی نه ځکه ما تاسو ته ویلو چې درې مرتبه دي کفر کې هم او درې مرتبه دي ایمان کې هم کفر شروع کیږي لومبه یا گمراهي شروع کیږي لومبه د جهالت نه لومبه د سره د جهالت نو کدی جهالت سره سره پوښ شي نو دویمه مرتبه شي ضد او عناد او دریمه مرتبه شي سیل لګول داغه فضل باندې دریمه مرتبه شي سیل لګول قفل لګول تاسو ورسوي قلف او داغه نه ایمان ابتدائی شروع کیږي د انابت نه انابت معنا میلان هدایت طرف ته میلان وی رغبت وی زړی غواړي چې ماته هدایت ملاوي شي نو دغه مرتبه شي هدایت الله هدایت ورکړي او که سړی هدایت سره ټیم پاتې شي نو درېمه مرتبه شي استقامت سټیبিলিټي او چې کله دغه درجه ته ورسي نو بیا د دین په لار کې کتابه نه راحت راځي او که تکلیف راځي تاسو فرق نه پېښیږي بیا تاسو فرق نه په هیڅ تکلیف نه راځي صحیح بیا خلک صحابه په شان کار سره په کلاله قرباني شو هم سره وې کامیابی ده صحیح ځکه د استقامت مرتبه طرف ته ده ان الذين كفروا تاکید کرا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم برابر د دوی باندې انذرتم کته وارننګ ورکې دوی لا ام لم تنذروا یاد نی ور کړي وارننګ دوی لا یؤمنون د ایمان نراړي نو یو مسله چې الله تعالی وې چې سواء علیهم په نسبت سره د کافرانو تستا وارننګ ورکول او نو ورکول برابر دي ځکه هغه باندې ساسر نکیږي په نسبت سره تا ته برابر نه دي یعنی کتا وارننګ ورکو نو دې معنا دا نه چې تا خپل ډیوټي سره ته ورسوله خو کدا وارننګ دې ورته چې راغی ته اسو فائدہ نشته ای باندې اصل ساسر نشته نو بیا به ماخوذ بیا به الله غریب کوي دا وړي کړه د دې وجه دا نه چې سواء علیک تا د پاره برابر دي بلکې وی سواء علیهم او وی د پاره برابر دي ځکه ستاسو ډیوټي ده چې ته به دا وارننګ سره راسي ان الذين كفروا تاکید سرا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم دا پوخ کفر مسله مونږ دی وجه ویله چې دا رستو
جمله چې دا هغه دا ما فائدہ کوي چې دا پاخه کافران دي ځکه غوار دي ورته فائدہ نه ورکړي کچا کافر چې هغه چې ویره نه واپس وډرالو سواء عليهم برابر د دوی باندې انذرتهم کتا يرولی دوی او لم تنذرهم یا دین يرولی دوی لا يؤمنون دوی ایمان نراړي ختم الله على قلوبهم ختم الله ختم وای سٹمپ نو سٹمپ ال په شی باندې لګي چې د لفافه سره بند کی بیا په سٹمپ لګي نو سیل کړی دی الله تعالی ختم الله سیل کړی دی الله سیل لګولې الله تعالی علی قلوبهم پزونو د دوی باندې وغلا سمعهم او په وګونو دوی باندې وغلا ابصارهم اخاص پسترګو دوی باندې غشاوت پرددا ولهم غضب غزیم ار دوی د پارا غضب دې ډیر لوی نو الله تعالی په دا مہر اوري لګولې دی نو بل ځای الله تعالی ذکر کړی دی سورہ نساء آیت نمبر 150 بلکہ 155 فبما نقضهم ميثاقهم پیدا مطلب فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دو نقضهم ما تولدوی میثاقهم وعده خپللا وکفرهم فسبب د انکار د هدایتونو د الله نه وقتلهم الانبیاء بغیر حق ارده وجه چې دوی قتل انبیاء بلا وجه وقولهم ارده وجه دوی خبر ادا کول قلوبنا غلف چې زونه زمونږه غلف پر دې په لګې درې بل طبع الله بلکې الله تعالی مهر لګولې په دې زونه باندې بکفر سبب د مسلسل انکار دی بکفرهم مسلسل انکار فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی سورہ توبہ آیت نمبر 93 آخرانی صلی دی آیت گو رہے رضو بی ان یکونو مغل خوالب خوخشوی دی دغا منافقان چی دا غزوی تبوک تنوستل رضو دی خوخشوی دی پدی ان یکونو چی دی ویناس مغل خوالب دخضو سرا خوالب مانا خدای ذکر مړانه وخت کې سړی خو میدان ته وځي کور کې څوک ناشتي شذ ناشتي الله تعالی وای دا منافقان په دې خوشتي چې خدای سره کور ناشتي زنانه سره ناشتي مونږ دا زنانه ډول سره دي صحیح مونږ دې ان غریب پاکي ناشتي پښتو کې تاسو دا وایي کنه مونږ دا نه غریب پاکي ناشتي رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم اصیل لگولے اللہ تعالیٰ پزنو ددوئے فهم لا یعلمون دی پا خبر پوئیگی نا دی پا خبر پوئیگی نا نو اس پتہ ہو لگے دا چلے چاہ پزنو سیل لگے دلیں یو خدا چی خبر بانے پوئیگی نا دویم دا چی اغا منلو تم تیار نہیں دولی کا دوارا یو پا خبر پوئیگی نا دویم دا چی اغا منلو تم تیار نہیں سورہ النحل ده مسألة واضحة شي يوصل و يوصل أت يوصل نهر يوصل و
ذالک بأنہم داد دے وجہ چھ دو استحب الحیات الدنیا دے ورکڑے دے ترجیح ورکڑے دے دنیا جوان لا غلل آخرت پاخرت مان لے وان اللہ اد دے وجہ چھ اللہ تعالی ہدایت نور کئی قوم کافرانو تا اولائک الذین دا کسان دی طبع اللہ علی قلوبہم جسیل لگوڑے دے اللہ تعالیٰ پزرن دوئے پغوت دوئے اپستر گرو دوئے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ادا خلق غافل مانا کیئرلیس غافل مانا کیئرلیس چھ دیڑو کیر نکے خبری لا جرما یقین خبر دا انہم فی الاخرت هم الخاسرون چھ دوئے پاخرت کے دوئی تاوان کی دی نو درېمه مسله دا معلومه شو چې د چا په زړه باندې سیل لګېدلی نو یو خو هغه کیرلیس وي او دویمه دا چې هغه لوزر وي دا ورسره ولیکه یو هغه کیرلیس وي دویم دا چې هغه لوزر وي ہاں سورہ توبہ تبیلہ سے آیت نمبر 8 موقع تھا رضو بأن یکونوا مع الخوالف پیدا موقع دی وقت دی بانے چھ دوی ناس وی خدو سرا و طبق غلا قلوبهم اصیل لگول شوے پزرد دوی بانے فهم لا یفتون دی دا خبر تحت نرسی فهم لا یفتون مانا دوی دا خبر تحت نرسی سورہ منافقون پیدانو کا آیت نمبر 2 بلکہ اول نے واخلہ اذا جاءك المنافقون کلچ راشتا منافقان قالوا دوی نشهد منگا گواہی ورکو انک لرسول اللہ تاکہ سرت یقینا اللہ پیغمبر ہے منافقان تا توئی منگا گواہی ورکو چتی یقینا دا اللہ پیغمبر ہے واللہ یعلم اللہ تپتر انک لرسول چتی یقینا دا اللہ پیغمبر ہے خود دوی مسئلہ کو ادروائز دا واللہ یشہد اللہ گواہی ورکے ان المنافقین لکاذبون چی دا منافقان یقینا دروغجن دی دا یقینا دروغجن ذکر چی دی عقیدہ نہیں سستا پیغمبر ہے بانے اے صرف دا جب جمع خاص دے اس سورہ پورا چی دی دا قسمون تعلق تے یو سرائش وجہ سے گواہی ورکو دا دا قسم مترادف تے تا سشے قسم اتخذوا ایمانهم جنتا دی نیونی دی اجوڑ کرے دے قسمون اخبر جنتا شیلڈ جنہ شیلڈ پہ جنے چھ سڑے پہ گزار مران بچ گئی شیلڈ پروٹیکشن فصدوا عن سبیل اللہ دی منشوی دلانے دا اللہ نا انہم ساء ما کانو یعملون تاکہ سردوی دیر ناکارا دے اغکار چھ دوئے کئی ذالکا داد دے وجہ بے انہم آمنو چھ دے ایمان راوڑے پچھپ بندے ثم کفرو اب یا کافران شوی دی دزڑ پہ اعتبار فتبعا علی قلوبہم نسیل لگول شوے پزن لدوئے فهم لا یفتون دے پا خبر نپوئی گی دی پا خبر نپوئی گی سورہ محمد شپگشتے پارے دویم سورت
پیدا مکو 14 آیت نمبر 14 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ابازی دوئے کہ آغا دی چغوکی دیتا تا حتی اذا خرجو من غلکا تردے چھ دوی کلا اوزستاد خوانا قالو نو دی ویل اللذین آغا چاہتاو تل علما چھ ورکرشوی ورطا علم ماذا قال آنفا دیکھو گوڑ یعنی تاثر ناسی دا منافقان چھ بہروزی حلقون تپوس گئی دا اسی سوی نمسخری گئی دا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین دا کسان دے طبع اللہ علی قلوبہم چھ سیل لگولے اللہ تعالیٰ پزند دے واتبعوا اہواءهم ادے تابعدار کرے دا خواہشات خپلو نو اس پتہ لگے دا چھ سڑے دا دین پا مقابلہ کے دا خواہش تابعین اللہ تعالیٰ والا ظلبانی سیلو لگئی پیارے دین خبری تغوڑ نکی دا بلا مسئلہ شو سورہ آراف دا سبق بخل کو تورول پکاری دے صحیح ہے آیت نمبر یو کمسل اوسل افامنوا مکر اللہ آیا دے بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیر دا امنو مانا بے خوف شوی دی آیا دے بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیرنا فلا یأمن مکر اللہ پس نہ بے خوف کی جی دا اللہ دا تدبیرنا الا القوم الخاسرون مگر آقوم چتاوان کے پراتی اولم یهد للذین آیا ند ظاہر شوی آکسانو تا یرسون الارض چی دے زمکہ قبضہ کے غستر من بعد آلیا پس دوران دینی احل دینا اللہ نشاو کچر مونگو غفتا اصبناهم بذنوبهم نمونگ با ارسی گو دویتا دی دا گناہون دو وجی او برسی گو دویتا مانا یعنی او بیسو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ امونگا سیل لگو پزند دوی بانے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ای خبر اورینا نو پتہ ہو لگے رچا بانو سیل لگے دلے علتے خوی پوئی گی نا دلتا ویلو اورینا دا اولی چوات بلا مسئلہ چی اورینا صحیح شو اور پسیم در آیت یو سل یوم ورسل سے گورا چی تلک القرآن قصو علیکا دغ کلی و خلاقی منگ بیانو تاتا من انبایا قصید دے ولقد جاءتم رسلون بالبینات راغلیو دویتا رسولان دوی پوازے بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو دے وجہ چی دی دا مخکن تکذیب عدد شیگو دی دا مخکن دی ایڈکٹو دا تکذیب دی سجو دا دروغ عدد شیگو كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين دغرنگے يتبع الله سیلک اللہ تعالی پسند کافران باندے سورہ روم آیت نمبر 58 نہ 50 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ تاکک ذرا من بیان کرے خلق دپارا فی هذا القرآن پدے قرآن کے من کل مثل ہر قسم مثال ضروری وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَكَتَرَاتَوْ کے دویتا پا معجزہ باندے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً ویب آکسان چا کفر کردے ان انتم نیتاسو الا مبتلون مگر حقائق بدلون کی سشے
حقائق بدلون کی کذالک یتبع اللہ دغرنگ سلک اللہ تعالی غلا قلوب الذین پزنو دا کسانو بانے لا یعلمون چن پوئی گی. سورہ مومن آیت نمبر 35. الذین کسان یجادلون فی آیات اللہ چی اغی آرگومنٹس اور ریزننگ کے پیتنو دا اللہ کی بغیر سلطان بے علم بغیر سلطان بے علم لگی آئی دا خدا پیتنو کی آرگومنٹس کئی دا خلق بلا دیر کنیشتا بغیر سلطان اتاؤ کبر مقتن عند اللہ دا دیر لوئے دے دا غضب دا غصے پہ اعتبار دا اللہ پنیز یعنی دا خدا دا غصہ کول دا پارا دا کافی دا چی پوئے گی نا دا خدا پایتون کی رزقیں کے وعند الذین آمنوا اپا نظر دا چاکے چی ایمان راوڑے دے کذالک دارنگے یتبع اللہ سیل لگے اللہ تعالی غلا کل قلب متکبر جبار پا ہر ظلو دا متکبر ظالم باندے پار زڑو دا متکبر ظالم نو پتہ ہو لگے دا چی سبب دا سیل لگے دو تکبر دے او جبر دے دا بلا مسئلہ معلوم شو تکبر دے اجبر دے ارے تکبر او د جبر دا ورسلوی کی انسان احمدہ چرے تکبر او د جبر نشانی دادا چی سڑے بے علم دا اللہ تعالیٰ پا دین کی آرگومنٹس کئی. سورہ یونس سلو رویا آیت نمبر سلو رویا. ثم بعثنا من بعد بیا الیگل منپسددنا رسولن پیغمبران الى قومهم قوم دویتا فجاؤهم بالبینات پس راغلیو دوی دی قومنتا بالبینات واضح بیانن سرا فما کانو نو دوی لیؤمنو چی ایمان راوڑے وے بما کذبو بی من قبلو دے وجہ چی دوی تکذیب کرو دے خبرے من قبلو مخیر دینا یعنی دی عادی شیو دروغ کذالک نطبعو غلا قلوب المعتدین دارنگ منسل لگو پزنونو دا معتد آنا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز نور پوری ہوئی چی باؤنڈریز کراس کی اللہ تعالیٰ پی سیل لگئی داودی کا چی اللہ تعالیٰ کم لیمٹس مقرر کری حدود ساگا حدود نا چی واؤڑی موزدغ آیاتونا چی نظر کے وساتے واپس بل سبق طرف سے ان الذین کفروا دا کفر نا مراد با پوخ کفر سی ان الذین کفروا تاکہ فرا کسان چی کفر کرے دے پاس کافران دی سواء علیم برابر دے دوی باندے انذرتاؤں کتیرے دوی یا یرولی دی دوی اولم تنظرم یا دی وارننگ نیور کرے لا یؤمنون دی ایمان نو دایو طرف تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ذمہ دار احساس ورکول دی چی تخبہ لگیا ہے وارننگ بور کے تب لگیا ہے وارننگ بور کے دیکھئے وہ شیر زمان شیخ ویلے وی احمد تو عاشق بمشیخت تراچ کار احمد تخو عاشق احمد تو عاشق بمشیخت تراچ کار شیخ دنا جوڑ شیخ جوڑ نشی دا عاشق سری پدے کس غرض نہیں عاشق کو صرف عاشق گئی عاشق سکے احمد تو عاشق بمشیخت تراچ کار دیوان باش سلسل شد نشد تو خلیوانے یا سلسلہ دے اشوا نو اشوا کو نشوا نو نشوا نو دا پیغمبر کار چی بس تقو لگیا اخپل کار کا وسوک ایمان راڑی اکن راڑی سورہ یاسین
یاسین ومکتا تاویل پکے دے چی یا سید الثقلین او د جنات او د انسانانو سردارا یا سید الثقلین پیغمبر تا اللہ تعالی وی او د جنات او د انسانانو سردارا والقرآن الحکیم قسم میں دے پا قرآن باندے چی ڈک دے دا حکمتنا انکا تاکک فرط لمن المرسلین یقینا یہ دلے گل شو کسانونا علا صراط مستقیم اتے پا برابر لار باندے تنزیل الغزیز الرحیم دا قرآن تنزیل دا اللہ تعالی چی قوت والا دے مہربان دے نو دو خبریں ہوکی چی العزیز قوت والا دے نو کچا دا خدای نازل کرے دا کتابو نمانو نو سزا بے دیر سخت ہے او الرحیم مہربانای والا دے کچا امنو تو مہربانای سے انتہا نشتا ہے دو لفظ کی دا قرآن حاصل دے چچا نمانو دا سزا تصور یا سبحان اللہ چکم سزا دے چچا امنو دا رحم حدود نشتا لتنذر قوما چتو یرے آقوم ما انذر آباؤهم چنو یرو لشوی پلاران لدوئے زکا چی دے ابراہیم و اسماعیل نباد پینن صلاة پیغمبر نورا قلے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نباد جزیرۃ العرب کی پیغمبر نورا قلے فهم غافلون دوئے بے خبرو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ دا عدم ایمان دا نا ایمان راڑو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ ثابت شویدہ غلا اکثرہم پڑیرو دا دویبانے فہم لا یؤمنون دا ایمان نراڑی انا جغلنا تاکہ سر منگا چھولے فی آناقیم پسٹنو دوئے کے اغلال جمع دا غل غلوی زنجیر چین سدوی غلاء فی آناقیم اغلالا فہی الى الاذقان پس دغ زنجرنا الى الاسقان دیکھو گورا اللہ تعالیٰ وی دیدہ سٹ کے مولا چولی دی غل آگے تو وی چی دا لاس سٹ سر اتردشی اور آگلی تردیز ہے کولے زنی کولے زنی وائی تاس زنجیر تردیز ہے آگلی چین فهم مقمقون دی پاغے کے بد صورت شویدی وجعلنا من بین ایدیم صدن امونگا چولے دے مخیر دیتا صدن یو مانع سشے صدوی دیوال تا نو دا انویزیبل بیریر صدن مانا بیریر وجعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلف مشعر دیتا صدن یو بل بیریر فاغشیناؤں نمونگا دی دا چاپیرنا کور کری دی بند کری مو دی فهم لا یبصرون دے اس سے نگوری وسواء غلیم ابرابر دے دیتا انذرتاؤں کتا یرولی دے ام دم تنذرم یادنی یرولی لا یؤمنون دے ایمان نراڑی انما تنذرو خبر دادا چی یرولی شی صرف آکس اتبع الذکر چی اگر ریمائنڈر فالو کئی خو چی ریمائنڈر فالو اپ کوئی کئی اتباع مانا فالو اپ کول سشے فالو اپ کول وخشی الرحمن ایلیدلی در رحماننا بالغیب فانسین سچویشن کی فبشرو بشارت ورکدلا بمغفرت دا مغفرت واجر کریم اد معزز اجر واپس پل سبق چین الذین کفروا سواء غلیم برابر دے دیتا انذرتاں کتایرو لے دے یادنی رولے دے ایمان نراڑی وجہ ختم اللہ مہر لگولے اللہ تعالی غلا قلوبے پسنو زدوے بانے نزڑو دا منبع دا عقل لے زڑو سشے دے منبع دا عقل لے نوچے زڑو بانے سیلو لگی نو عقل بیا کار نکئی وغلا سمغیم او پا غوگونو دوے بانے غوگونا آلہ دا اوریدو دا نوچے پا غوگونو بانے سیل اولگی نبیا سرے اوریدل نشی کولے وغلا ابصارهم ابصر غربانے غشاوت پردنا ولهم غضب غزیم ادویل پارا غضب دلوئے ندری شوینا کار کئی سترگی پکار دی کپو دا پارا غوگونا پکار دی اوریدو دا پارا زڑو پکار دی دا عقل دا پارا اللہ تعالیٰ وی پا دے درے واڑو اندامونو باندے میں وردہ سیل لگولے دا یا پردہ لگولے دا نکار نکئی بلدے اللہ تعالیٰ یو زائدہ خبرہ تو بڑا طریقہ بانے واضح کرے گا
सूरह काफ, कहफ ना काफ, गट काफ, कंदहार वाला। निसार अहमद रकम काफ, कंदहार वाला काफ। हाँ आयत नंबर 5 वो देश वकम अहलकना अढेर हलाकड़े मूंगा उमगा तो वकम अहलकना अढेर हलाकड़े दे मूंगा कबला मखिर दे काफिराना मिल करनिल उम्मतुना हम अशद मिनहुम बत्शन चेगा ढेर मजबूत दुई मुकाबला के द कुव्वत एतबार सरा फनक्तबू फिल बिलाद तनकीब माना द महारत इजहार को फनक्तबू फिल बिलाद अगैद कामिल महारत इजहार करो फिल बिलाद पखारों के हल मिन महयस आया द अगैद पारस द निजात लार बिया वचे कला खुदाई निसल अल्लाह ताला को खपल फन के फाडेर माहिरान खो हल मिन महयस खुदाई कला निवल दे वाला खपल महारत से फायदा वर्क इन फी ज़ालिका ताकि सरदे के लज़िक्रा नसीहत कामिल दे लिमन आगा चाद पारा कान लहू कल्बुन चिरचा जड़वी जड़ माना च अकल कार कई औ अलकसमगा असोक तवज्जो सर औरिदुल की सोक तवज्जो सर औरिदुल की वह शहीदुन अदेक कतुन के उम्मी च नजर इमकार कई वजह इमकार कई जड़े इमकार कई अल्लाह ताला फरमाई तारीख ना फायदा को आग खलक अखली नूर खलक पास वो स्टोरी दी इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू कल्बुन चिजड़ेश्ता यानी अकल कार कई औ अलकसमा खबर तवगुम निसी वो शहीद नजर इनकार कई न दे च गूरी से शेता न द गौर पा अंदाज़ो तो गूरी च खबर औरी गौर सरे औरी च खबर वाउरी अकल और फहम पर इस्तेमाल शरदी नतीजे सदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन अमरना मुहम्मद कुरान अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनल कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिनहु व अजलना व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम